د طالبانو بالمثل اقدام پاکستانیان تاواني کړل. د میوو او سبزیو ډک ګاډي خو سوه میلیونونه تاوان یې وکړ. دا چې ملا برادر تازه څه پلان نیولی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې فکر یې کاوه د افغانستان سره به د تورخم او نورو لارو تړلو سره پر طالبانو فشار راوړي او دوی به مجبور شي چې د پاکستان غوښتنې ومني. خو طالبانو نه یوازې دا چې پاکستان ته سر ټیټ نه کړ بلکې متقابل کار یې ورسره وکړ چې پاکستان هم په کافي توګه تاواني کړ. تازه خبر دا دی چې له میوو او سبزیو بار څه باندې 100 لارې بیرته پېښور ته ستنې شوې. پاکستاني رسنۍ وایي د دغه هېواد د ګمرکي تصفیې غړي مجیب الرحمان شینواري ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راکړې ورکړې د نږدې 2 اونیو بندیز سوداګرو ته میلیارډونه پاکستاني کلدارې زیان اړولی دی. شینواري ویلي د دواړو هېوادونو ترمنځ په ټرانزیټي لارو د بندیز او له ایران سره د راکړې ورکړې زیاتوالي له امله به پاکستان د تل لپاره افغان بازار له لاسه ورکړي. د راپور پر اساس د سبزیو، میوو او نورو خرابېدونکو توکو بار تر 100 ډېرې لارۍ له تورخم څخه بیرته پېښور ته روانې شوي دي. سرچینه وایي چې د پاکستاني سوداګرو ډېر شمېر توکي خصا شوي هم دي او طالبان ورته اجازه نه ورکوي تر څو افغانستان او د افغانستان له لارې مرکزي اسیا ته ورسیږي. بلخوا تېره ورځ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر کابل کې ملي سوداګرو سره ناسته درلوده او په دې بحث شوی چې څنګه کولی شي چې د پاکستان بدیل لارې پیدا کړي. چې په پای کې پریکړه شوې چې د پاکستان پر ځای باید د ایران له لارې د افغانستان سوداګري وشي. له یوې خوا به مالونه ژر انتقال شي او له بلې خوا به د غیر قانوني پیسې له ورکړې به خلاص شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.